د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ملي دفاع سرپرست وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لخوا د نوي تولید شوي موټر څخه لیدنه وکړه. په یاد لیدنه کې د تخنیکي ادارې کارمندان او کاري ټیم یې وستایه او ویل دا یو ښه ابتکار وشو د افغانستان لپاره او موږ مو تر شا ولاړ یو او ملاتړ مو کوو. د شهرینو پارک د بیا رغونې چارې د کابل ښاروالۍ له لوري په چټکۍ سره روانې دي. پاسپورت عمومي ریاست وایي په یو شمېر ټولنیزو رسنیو او بې باوره فیسبوک پاڼو کې د پاسپورت اړوند د بیا پیل او د پاسپورتونو د ویش په تړاو خپاره شوي خبرونه او موضوعات ناسم او له حقیقت څخه لرې دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د اټکل له مخې په 1401 کال کې د دایکنډي ولایت ټول وګړي 540,000 او 680 تنه دي چې له دې ډلې څخه 240,000 او 421 تنه نارینه او 280,000 او 259 تنه ښځې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ کې یو شمېر مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرستې وشوې. تېره اونۍ کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 1,14,660 متریک ټنه انتقالات شوي دي. عدلیې وزارت وایي د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې 2200 جریبه امارتي ځمکه تثبیت شوه. د ستندر ملي ادارې د کابل پولي تخنیک او بلخ پوهنتون یو شمېر محصلینو ته د کار موضوع د دورې د بشپړېدو وروسته ستاینلیکونه او تحفې ورکړې. د سترې محکمې د قضایي پلټنې عمومي رئیس د پنجشیر ولایت له محاکمو او مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. اسلامي امارت له رسنیو ملاتړ کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو مرستیال حیات الله مهاجر فراهي وایي اسلامي امارت په تمامه معنا باندې په ځانګړې توګه اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو حامی دی. هڅه او کوښښ مو دا ده چې د رسنیو لاسنیوی وشي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره د کاسازر پروژې د پلي کېدو پر وړاندې ټولې ستونزې هوارې شوي نو نړیوال ملاتړ کوونکي دې د دې سیمه ییزې پروژې د پلي کېدو لپاره اقدام وکړي.